زما شعرونه داسې دي انقلابي غوندې برداشت کولی شي. د خپل وطن غذا د بدر د غذا غوندې ده، هندې زما سینه هم بلکل د حمزه غوندې ده. موږ یې په سیند د کابل تږي لاس تړلي تېر کړو، مقام بدل دی خو قصه د کربلا غوندې ده. ته چې قربان شو د کم ملک په ازادۍ شهیده، هلته د مور غواړي په سوال باندې ډوډۍ شهیده. کشمیر به هم آزاد شي ستا قدر هم دومره وځي، ماشوم بچی دې ګرځوي پکې بوجۍ شهیده. او الله دې معاف کړه خدا جنګ د خدای په لار کې نه و، په دې اخیستې وي مولا او خان روپۍ شهیده. الله دې معاف کړه خدا جنګ د خدای په لار کې نه و، په دې اخیستې وي مولا او خان روپۍ شهیده. دعوه مې وکړه خو سړو حساب یې نه منلو، د بې درک او د مړو حساب یې نه منلو. د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامته غوښته، د ژوندي ورکو باجوړو حساب یې نه منلو. د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامته غوښته، د ژوندي ورکو باجوړو حساب یې نه منلو. کاروان مومند ما بیګا په خوب مشر لیدلی، وی خدای ناراض د وړو حساب یې نه منلو. دا آخري غزل دی چې سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی، ډیرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی. له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي، فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی. له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي، فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی. دښمن چې جنګ کوي نو څه ناڅه سبب خو ګوري، د زرو غرونه شتمني د هر پښتون جرم دی. او د وخت ظالم خایه بچو ته داسې مه وایه چې څو زره کاله پخوا کړی یو قارون جرم دی. کاروان مومند تاسو هلته نور حقونه غواړئ، په کوم وطن کې چې سا جرم دی ژوندون جرم دی. ښه نیازک خان درمان له دغې غوښتنه کوي چې یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان، کوټه راساسې په باجه مې جانماز خور که. نه هره شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه، سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که. لار د پنشیر وه په وږمه مې فاتحه لوستله، طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که. لار د پنشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله، طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که. حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو، په خپله ماته دروازه مې جانماز خور که. یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو، واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که. یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو، واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که. او کاروان مومند د نورې مخ د فتول مرتو راو، د خپل غزل په آینه مې جانماز خور که. دوه شعرونه چې جنگ د احساسو څوک مې مد مقابلم نه و، که وجلی وی نو څوک به مې قاتلم نه و. ما تقدس یې تر خپل وسه پورې وساتلو، یعنې پښتو داسې کتاب و چې نازلم نه و. لیک د سیاهي د یو قلم نه تویېدلې د ډاکټر د دوایې پرچې پرتې دي، د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت دی، زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې په کاپۍ کې نري شانې لیکلي، د یو چا د میخکي ارمان پوره شه لا په ما د یو زرګر قرض پیسې. مات بوتل د ستا د کور د خاورو ډک دی، پکې تخم د موسم د ډنګرګل وچه لخته کشمالی ورسر پروت دی. د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی، د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی، ستا تصویر د کتاب په منځ کې پروت دی. ته قاتل یې ستا یې دومره ثبوت پرېښی، یو سړی بېګا دوه نیمې بجې مړ دی. ډاکټر صاحب دغه شعرونو غوښتنه وکړه، همدغه به درته ووایم چې کوم خواته لاړم مقرره فرښته د ډوډۍ، تېر شو بحران په جنګ ځپلې خاریه د ډوډۍ. او چې چا غنم راکړه هغه به راته خدای ښکاره شه، ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ. چې چا غنم راکړه هغه به راته خدای ښکاره شه، ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ.
خلک زما نه تفسیري په ښکلاګانو غواړي او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ